سلامونه. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد له اقتصادي مشکلاتو سره له یو شمېر نورو ننګونو سره مخامخ شوی دی. د اګست په نیمایي کې د اشرف غني په مشرۍ د حکومت پرځېدو وروسته په لسګونه زره افغانان له هیواده وتلي او په زرګونه نور هم غواړي چې ووځي. ملګري ملتونو خبرداری ورکړې چې افغانستان له یو لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. همدا وضعیت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار له ویاند بابر بلوچ چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې دی د سکایپ له لارې څیړو او دا وخت راسره د سکایپ له لارې ملګری دی. بابر بلوچ صاحب تاسو هرکلی وایم. مننه کاکړ صاحب. ښه، لکه څنګه چې موږ وویلې چې په افغانستان کې د بشري ناورین په حواله باندې ډیره خبره کیږي. تاسو په وار په دې خبرې کړي دي، ملګرو ملتونو کړي دي. کله چې راته تشریح کوي چې د دې کچه یا دا څومره زیات دی چې کله تاسو خبره کوئ چې بشري ناورین په ډیره پراخه کچه افغانستان سره مخامخ دی. حالات په افغانستان کې په دا وخت ډیر زیات خراب دي او په دې کې موږ په خپل ژبه کې وایو چې دا یو غټ هیومانیټیرین کټاستروفي، یعنی کې یو غټ تباهي په خوا روان د حالات په افغانستان کې. او د دې وجه دا دی چې هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخکې چې هغوی د بشري مرستې غوښتنه یا هغوی خواستو، هغه تعداد 18 میلیونه و. هغه کسان اوس 24 میلیون کسان دي چې هغه لکه د بشري مرسته چې یونیسیار یا نور مؤسسې دي هغوی کومک کې غواړي په کار دي. او په دې کې ډیر زیات خلک هغه دي چې هغوی خوراک نه لري، هغوی اوږې پاتې کیږي. او بابر بلوچ صاحب، کله تاسو وایسته چې بیخي لوږه زیاته ده هلته، یعنی تاسو خپله هلته لیدلی دي، تاسو بهر ته وځئ، تاسو څنګه یو منظر ویناست؟ بالکل. موږ چې زموږ مؤسسه د یونیسیار، موږ هر ورځ په کابل کې او د افغانستان نور سیمو کې د خلکو سره مرسته کوو. نو چې د خلکو سره خبرې وکړو نو ته به خبر سې چې هغوی اوږې پاتې کیږي دلته. هغوی سره لکه د صحت مسلې لري خپل. او اوس بعضې هغه خلک دي چې ایون هغوی چې هغوی کره کار و، هغه اوس لکه کار هغوی سره نشته. لکه چې تاسو وایي د اقتصادي د معاش مصیبتونه لري. او داسې هم خلک دي چې په هغوی ماشومان اوس په هسپتالو کې دي، ولې چې هغوی کره هغوی دپاره ډوډۍ یا د خوراک مسلې دي. یعنی تاسو داسې کسان چې هغه له لوږو سره مخامخ دي، له مشکلاتو ذاتي طور شخصي طور هم لیدلی دي، په څه حال کې هم لیدلی دي؟ بالکل. زه چې دلته په کابل کې یم نو دلته موږ یو ډسټریبیوشن سنټر لرو، هلته چې خلک راځي او خپل مرستې اخلي. نو هلته چې موږ ولاړو نو زموږ مخامخ یو سپین سر و چې هغه راله او هلته زموږ مخامخ بېهوش سو. نو زما چې همکاران وو هغه ولاړله او هغه یې مرسته وکړه. او بیا موږ ته دا پته وه چې دا سپین سر دا اوږه و، د دوی لکه بعضې ورځ سره د دوی ډوډۍ نه دي خوړلې. نو دا یو خوراکي. او چې خلک هسپتالو ته ولاړ سي دلته په هغه واډو کې چې ماشومان داخل دي، نو هلته یو زما همکار و، هغه ویلې چې ما یو ماشوم مې ولیدلې، هغه لکه دومره اوس هغه حالت خراب و چې نه خندا او نه د ژړا طاقت یې لرل. نو خلکو سره دلته خبرې وکړې نو هغوی لکه اوښکې وچ سوي دي چې کم حالات هغوی مخامخ دي دلته. ښه، نو بابر بلوچ صاحب، اوس تاسو چې کله دغه سنټر یا د مرکز تاسو پکې مرستې ویښئ، دلته چې خلک راځي، آیا یو خو هغه خلک دي چې تاسو له لوږو یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، هغه خلک چې پخوا به ژوند شو، اقتصاد به و، نوکري به وه، هغه خلک هم درته راځي که نه هم هغه خلک راځي چې پخوا ورته ضرورتونه و یا اقتصادي مشکلات یې و؟
بالکل نو لکه زما مؤسسه یونیسیار موږ کومکونه یوازې په هغه خلکو د پاره دی چې هغوی بې ځای سوي دي دلته په افغانستان دننه نو هغه قصاص 3.15 میلیون خلک دي چې افغانستان دننه بې ځای سوي دي او بعضی شمیر په دې کې 1 لک کسان هغه دي چې د 6 کال خپل کورو سره بې ځای سوي دي نو زموږ مرسته هغو خلکو د پاره دی لیکن هغه وخت چې موږ خپل دا سنټرو ته زو لکه چې 1500 کسان هغه دي چې بې ځای سوي دي خپل کورو سره هغوی راځي د مرسته د پاره نو د هغه سنټر بهر بیا 1500 کسان نور هم هغه وایي چې موږ خو دلته پاتې کیږو موږ هم دا ستونزې لرو تاسو موږ سره ولې دا مرسته نه کوي نو داسې چې لکه تاسو اول وایي هغه خلک چې هغوی خپل وس لرله په مخ کې هغوی نوکریګانې لري کاروبار لري هغوی ته دا وسو چې هغوی خپل ژوند لکه ټول انتظامات خپل برابر کې اوس هغوی هم دا وس نه لري او هغوی هم په دا لینو کې ولاړ دي او دا خواست کوي خلکو سره موسسو سره کې زموږ سره هم مرسته وکړي تاسو اوس بابر بلوچ صاحب تاسو ملګرو ملتونو په وار پر نړیوالو غږ کړی دی چې بشري ناورین دی او مرستو ته اړتیا ده کله چې دغه غږ پر نړیوالو کېږي نو تاسو وینئ ځکه دا خو له 2 میاشتو شاوخوا ملګري ملتونو دغه غږ کوي نو آیا ودې ته نړیوال جواب ویلی دی تاسو وینئ چې هلته اوس مرستې را روانې دي وضعیت په ښه کېدو دی یا د مرستو وضعیت ښه کېدو باندې دی مرستې راځي مرسته کیږي هر کله چې موږ غږ کوو نو مرسته ملاویږي لیکن هغه مرسته چې ملاویږي هغه کافی نه دی ولې چې ضرورتونه هغه بشري ضرورتونه چې خلک لري دلته په افغانستان کې هغه هر ورځ زیات تر زیات کیږي لکه ما ویلې د 15 اگست سره مخ کې 18 میلیون کسان په افغانستان کې چې هغوی بشري مرسته غوښتلې نو هغه قصاص اوس 24 میلیون کسان دي نو دا چې ضرورتونه دي د هر ورځ زیات کیږي مرسته ملاویږي لکه درې میاشت مخکې موږ دا ژغ کړیو چې زموږ ته $6 میلیون په کار دی چې د 2.5 یا 3 میاشتو د پاره نو هغه $6 میلیون چې اوس چې زموږ ته ملاوسو هغه خو ټیک دی هغه خو 2 میاشتې د پاره بس دی لیکن ضرورتونه دومره زیات دي چې هر میاشت کې په افغانستان کې میلیونونه ډالر په کار دي چې دا خلکو سره ضرورتمندو خلکو سره مرستې وکړي شنو اخري پوښتنه کوم بابر بلوچ صاحب د دې تاسو کوم وضعیت بیان کړی او یا هلته افغانستان کې دی او تاسو اساسي مالی مرستو یا بشري مرستو ته ډېره اړتیا ده د دې یو مستقل حل تاسو ته ښکاري څه دی یعنې چې داسې مستقله حل وي موږ خو د بشري حقوقو هغه چې مؤسسې او زموږ کار دا دی چې هغه خلک چې بې ځای سوي دي یا هغوی لکه اوس خپل ضرورتونه لري هغوی سره مرسته وکړي نو په افغانستان کې اوس هغه بشري ضرورتونه دومره زیات دي چې نور خلک هم دلته مرسته یا کومک غواړي نو دا خو موږ کوو او دا زموږ هر ورځ کار دی لیکن د افغانستان معاش او اقتصاد چې کول دا زموږ کار نه دی باید چې نړیوالې هغه هیوادونه چې هغوی خپل وس لري هغه ادارې چې هغه پیسې لري هغوی په داسې مو کې خپل انویسټمنټ چې یو د اقتصادي بحران یا اقتصادي تباہی سره افغانستان بچ شي ډېره مننه بابر بلوچ صاحب له مشال ریډیو سره د خبرو کولو مننه